په نالیدلو پسې اوښکې 11مه برخه ذکي راغږ کړ ته وګوره څنګه ښه ښکاري روان دي او خبرې کوي زه او ته به هره ورځ همداسې ښه ښکاره کېدو خو نن مې یوه سهوه وکړه شونډې دې ژوندې نیولې دي ورته په خندا شوم خو ته خبرې نه کوې که نه بیا په ټوکو ټوکو ټولګي ورسېدو درس مو پای ته ورسېده راغلم اطاق ته یوه شېبه مې سترګې پټې کړې څنګ ته مې تلیفون کېښودو د فرشتې نمبر و ګوته مې د ټلیفون په شیشه کش کړه بلې زړګو وایه اورم ښایسته نرم خوږ غږ مې د غوږو په پردو کې ټالی شو وای وبخه ته مې لکه چې له خوبه ویستې نه شیشه کې ویده نه وم خو ویده کېدم ښه زه نو شیشه که یم خو کمه هم نه یې په خندا شوه زړګو څنګه یې ښه یم لړمونه ډېر یې وخندل بیا یې ویلې توبه توبه ما ویل جار جار غواړې یو خبره واورې ویې ویلې هو ژوند مې ووایه تا پرون څه ویلې څه مې ویلې موږ خو لږې خبرې نه دي کړي ټولې مې نه دي په یاد ښه هو خو تا ویلي وو چې وینو هو خو وینو نو کله وینو ستا خوښه خو تا واده کړې وه انکار به نه کوې سمه ده زه هم غواړم چې په خپله واده ودرېږم هغه واده مې کیدای شي نن پوره شي راتللی شي ومې ویلې وخت قربان هو درځم ضرور درځم ځای مو هماغه پارک وټاکه ځکه یو خو د هغوی کور ته نږدې و بل دا چې نن دوشنبې پکې دومره بیروبار نه و ځکه دا ورځې د کورنیو لپاره ځانګړې شوې وې هغه له ما مخکې د پارک دروازې سره ولاړه وه له موټر نه ښکته شوم دواړه یو ځای پارک ته ننوتو له ننوتو سره سم لنډ ښي لور ته وګرځېدو څو شېبې څنګ په څنګ روان و په پارک کې چا په ټالونو کې ځنګل چا خپل ماشومان له لاسه نیولي وو څوک بیا په څوکۍ باندې ناست و مخامخ دوه نجونې را روانې وې موږ په زینو کې پورته شولو چپ لوري ته وګرځېدو له کانتین نه مې یو څه خوراکي شیان راواخیسته دواړه یوې ګوښې کې د ونو او ګلانو مخ ته په یو اوږدې څوکۍ باندې ناست و دلته هیڅوک نه ښکاره کېده خواړه مو په کیسو وخوړه زړه مې درزا کوله د څو شېبو لپاره دواړه غلي وو بیا مې تیز نظر په شاوخوا کړ هیڅوک نه و د لیونتوب یوه څپه راباندې راغله په خپل ځان هیڅ پوه نه شوم غېږ مې ترې چاپېره کړه زور یې وهه ویل یې خوشي مې کړه څوک به راشي په همدې کشوګیر و چې نور مې هم ځان ورته نږدې کړ یو لاس مې تر ملا چاپېر کړ د غوږونو او د خولې تر منځ مې په مخ کې ګرمه سالګېده څو شېبې یو بل کې ورک وه دا نړۍ نه ناخبره یو بله نړۍ یو بله دنیا وه ترپ تروپ شو ژر مو یو بل پرېښوده دواړو تیزه ساه واخیسته ما ژر یو لوري ته بل لوري ته وکته چې څوک خو به نه ښکاري
په دې وخت کې مې د پښو لاندې د اوبو بوتل ته پام شو چې زما له پښو سره لګېده او وروسته د څوکۍ په پای باندې لګېدلی و. سخته غوسه راغله. راته یې ویلې کته سترګې ډکې ښکارېدلې. غنم رنګه څېره یې ورو ورو د سره رنګ اندازه یې زیاتېدله. پوه شوم چې خفه ده. دومره مې وویلې بښنه غواړم. پوه نه شوم. نور مې هېڅ ونه ویلې. دواړه روان شو. له پارک نه راووتو. هغې په ټیټ غږ وویلې خدای په امان. هغه مې موټر کې کېنوله. زه هم اطاق ته راغلم. د پنجشنبې ماښام کور ته لاړم. پلار مې هم خوښ و او هم حیرانه و ځکه زه د عادت له مخې یوازې د جمعې د رخصتیو لپاره کور ته نه وم تللی. پلار مې د ماخوستن لمونځ لپاره لاړه. ما هم دا موقع غنیمت وګڼله او مور ته مې وویلې ابو یو خبره درته کوم، ډېره مهمه خبره ده. مور مې حیرانه راوکته. څه خبره ده زویه؟ ډېره مهمه ده خو نشم ویلی. مور مې وویلې خو څه خبره ده زویه؟ هغه داسې ده چې نور غلی شوم. مور مې راوکته ویل یې څه دي؟ خو داسې ده چې یوه خبره به مې ومنې. د مور مې ډېره بیړه وه. په ټینګار سره یې وویلې ووایه زویه څه خبره ده؟ ما نه شو ویلی. هر څه مې کوښښ وکړ، هېڅ مې ونه شو کړی، خو بیا هم نه شو مې ویلی. 100 زړونه مې یو کړل. ډېر په سختي مې ورته ټوله کیسه وکړه، ټکی په ټکی ټوله کیسه. مور مې له حیرانتیا ما ته رډ راکته. دا مې هم ورته وویلې چې زه له هغې نه پرته بل هیچا سره نه واده کوم، نه به یې وکړم. مور مې وویلې زه به دې ابا ته ووایم چې هغه څه وایي. ما ورته وویلې چې یا فرشته راته وکړه یا خو زه بیخي کوژده نه کوم. مور مې ډاډګیري راکړه چې پلار ته به دې ووایم، پلار به دې هم رضا کړم تر څو ستا خبره ومني. سبا سهار مې پلار له چای نه مخکې کوټې ته غوښتم. ډېرې اوږدې خبرې مې وکړې. موضوع ته به یې کله په مثال اشاره وکړه او کله به هم په کنایه. په پای کې خپلې اصلي موضوع ته راغلو. ځواب یې رد و. ویې ویلې چې دا ډول خلک له موږ سره ژوند نشي کولی. هغې خلکو ته موږ وروستي پاتې خلک ښکارو. بیا یې راته په نصیحت شروع وکړه. ښه ډېر یې راته زړه تش کړ، خو ما د پلار مخکې یوه هم دوه نه کړه. غلی له کوټې راووتم. د باندې د پټو خواته روان شوم. زړه مې دومره تنګ و. ما ویلې چې اوس به وچوم. له هر څه مې بد راغله. شنه منظره لرونکی ځای مې خوښ ده، خو دا ځل هغه ځای او هغه ونې بل ډول راته ښکاره کېدې. دوی نه مې هم بد راغلي وو. هر څه مې له لاسه وتلي ښکاره کېدل. یوې ونې ته مې تکیه وکړه. پاس مې وکته. مې له خولې نه ووته. بیرته مې سر په دواړو زنګنو کېښوده. بدن مې ګرم شوی و. د زړه په سر مې یو درد و. غوښتل مې دومره په چغو چغو وژاړم چې په دې ونو کې ناست مرغان هم را سره اوښکې تویې کړي. له هغې ځای نه پورته شوم. ځمکه راباندې تنګه شوې وه. هېڅ ځای مې هم زړه آرام نه درلوده. ښکته روان وم، پورته روان وم
په هیڅ ځای کې هم د کېناستېدو ځای ما نشو پیدا کولی. په هغې پوله باندې ناست وم، له کوم ځای نه مې چې فرشتې ته په لومړي ځل مسیج لیږلی و، ما ورته په هغې مسیج کې ورور ویلي و. خو اوس هغه کس زما د ژوند یو برخه ګرځېدلی، له هغې نه مې بغیر ژوند امکان نه لري. هغه مې اوس د سهار لومړنی یادښت او د شپې مې آخري یاد وي. دلته مې نور طاقت نه کېدو، کور ته لاړم، پلار مې نه و، نو مور ته مې ښه زړه تش کړ. مور مې په لومړي ځل زما په سترګو کې اوښکې ولیدې. مور ته مې وویلې په هر قیمت چې کېږي پلار مې باید دا خبره ومني. مور مې ویلې وای زویا جار دې شم، ته اوس ژاړې. ورته جدي شوم، که غواړې بیا ما ووینې نو پلار مې باید زما خبره ومني.